अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه نن د اولسمې ویډیو سره حاضر یم. تجارت کې نفع او ترقي قرآني آیاتونه دي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورة التوبة 111 نمبر آیات ته پلسمه سفاره کې. خاصیت د دې آیات دا آیاتونه دي تجارت مال کې کېږدي نو د بهترۍ او د ترقۍ باعث به جوړ شي.